قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. افغانستان ورښتونه هوا پیژندنې ادارې د روانې کب میاشتې له شلم 21 پورې د هیواد په 11 ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې وریدو اټکل کړی دی. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په زابل، پکتیکا، غزني، ارزګان، دایکنډي، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، کابل، بغلان او پروان ولایتونو کې د باران او واورې وریدو اټکل شوی دی. ویل کېږي چې په ځینې ولایتونو کې د سیلابونو راوتو امکان هم شته. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې اټکل شوی چې په ځینو سیمو کې به د ورښت کچه له 15 تر 30 ملي او دغه راز د واورې کچه له 15 تر 25 سانتي مترو پورې وي. پاکستان د چمن لار د یوې بلې اونۍ لپاره هم د تګ راتګ پر مخ وتړله. پاکستان تېره اونۍ د کورونا وایرس د پراختیا له ویرې د چمن سپین بولدک دروازه د تګ راتګ پر مخ وتړله او اوس یې تازه پرېکړه کړې چې دغه بندیز یوه بله اونۍ هم وغځوي. پاکستان ویره لري چې له افغانستان کورونا وایرس دغه هیواد ته پراختیا پیدا نه کړي. له دې سره لسګونه خلک د واړو لورو ته بند پاتې دي. لوګر په لوګر کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله 9 ماشومانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د لوګر ولایت ځایي چارواکي وایي چې پیښه پرون په ازره ولسوالۍ کې شوې ده. د لوګر د والي ویان دیدار احمد لونګ سپوږمۍ راډیو ته بیا داسې ویل چې په دغه پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او 8 نور ټپیان دي. د په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې ماشومان د هوان پر یو ناچاودېدلې مرمۍ لوبې کولې. ننګرهار په ننګرهار کې د ملي امنیت منصوبین په یو ټیلر موټر کې له پاکستان را لېږدول شوي 10,000 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي نیولې. چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت منصوبین په تورخم ښارګوټي کې له پاکستان نه را لېږدول شوي یو ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوي و. ولسمشر ټرمپ تر اوسه د کورونا ازمویښت نه دی ورکړی. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤلین رسنیو ته ویلي چې ټرمپ تر اوسه معاینه شوی نه دی، خو د هغه روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د سرچینې په خبره ټرمپ هیڅ داسې نښانې نه لري چې وښیي هغه په کورونا اخته شوی وي او نه هم په کورونا له اخته کوم ناروغ سره لیدلی دی. حامد کرزی پخوانی ولسمشر حامد کرزی د روان ګډوډ سیاسي وضعیت پړه پر امریکا اچولې ده. د کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د اوسني سیاسي وضعیت لامل د افغانانو پر وړاندې د امریکا ناوړه او تفرقه اچوونکي سیاست دی. د خبرپاڼې په حواله که چېرته امریکا روان بحران نه وی غوښتی نو د لوړې تر مراسمو وړاندې باید پر وخت اړین اقدامات کړي وای. خبرپاڼه کې د کرزي له قوله لیکل شوي دي دی په وار د ټاکنو پروسې د روڼتیا او دغه راز د دې پروسې د څرنګوالي په اړه له امریکایي چارواکو ځانګړې توګه زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې د ټاکنو پایله باید د ملي یووالي ټینګښت او په هیواد کې د یو مقتدر حکومت رامنځته کېدو لامل شي. کابل نن په کابل کې یو کم شمیر میرمنو د چادریو پر سر کولو سره لاریون کړی و او ځان سره دغه شعارونه لیکدول چې پرې لیکلي وو طالبه مونږ بخلی که چیرې مونږ سنګسار نه کړې، مونږ بخلی که چیرې چاودنې ونه کړې. طالبان وروسته تر هغه چې ریوټرز اژانس د خپلې باوري سرچینو له قوله راپور ورکړ چې ولسمشر غني به د 1000 کسه طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان صادر کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاهین وایي دوی امریکایي پلاوي ته د 15 کسانو مفصل لیست ورکړی دی چې څوک پکې جال نشي کولی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي د دوی یو شرط دا دی چې که دا بندیان په دښته کې ورته تسلیمیږي او یا په زندانونو کې د دوی د پلاوي تر تصدیق وروسته ورته د منلو وړ دي. هغه دغه راز زیاته کړې دوی هغه کسان غواړي چې نمونه یې امریکایي پلاو ته په ورکړي لیست کې موجود وي. امریکا وایي دوی په افغانستان کې د موازي حکومتونو د جوړېدو مخالفت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې د سولې او بندیانو د خوشي کولو په اړه د ولسمشر غني له اقداماتو او څرګندونو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دوی په افغانستان کې د یو ملي او پیاوړي حکومت ملاتړ کوي او د هغه اقدام مخالف دي چې له امله سیاسي بې ثباتي او موازي حکومتونه رامنځته کیږي. بریټانیا په کابل کې د بریټانیا سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره افغانستان کې د موازي حکومت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې ښکېل اړخونه باید خپلمنځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په خبرپاڼه کې راغلي دوی د موازي ادارې رامنځته کولو اندېښمن کړي او په ټولو اړوندو اړخونو غږ کوي چې راټول شوي او اختلاف په رغنده توګه حل کړي. خبرپاڼه دغه راز کاږي له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې له ولسمشر غني او د هغه له حکومت سره همکاري ته چمتو دي. ولسمشر غني به د 1000 کسه بندیانو د خوشي کولو فرمان صادر کړي.
باوري امنیتي سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر غني په تازه د یو فرمان په صادرولو تر سبا پورې نږدې 1000 کسه طالب بندیان آزاد کړي. دغه بندیان به د بین الافغاني خبرو لپاره د باور جوړولو په نیت آزادیږي. تر دې وړاندې ولسمشر غني ټینګار کړی و چې د طالب بندیانو په خوشي کولو کې به په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې کیږي او په وینا د امریکا په غوښتنه دغه بندیان نه خوشي کوي. ایران د دغه هیواد له زندانونو د کورونا وایرس خپرېدو ویري او 20,000 بندیان خوشي کړي دي. د ایران د زندانونو رئیس اصغر جهانگیر ویلي چې دا پریکړه دغه هیواد د قضایي قوې د اعلامیې له خپرېدو وروسته کړې ده. په ورته وخت کې د ایران د قضایي قوې رئیس ویلي ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو له زیاتوالي او زندانیانو د ژوند خوندیتوب لپاره باید له ضروري مواردو پرته د کسانو له نیولو ډډه وشي. د وروستیو راپورونو له مخې په دغه هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله 43 تنه مړه شوي او 595 نورې تازه پیښې ثبت شوي او په دې سره په دغه هیواد کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر 7,000 ته رسېدلی دی. امریکا اژانس د ځینو عرب سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په متحده عرب اماراتو کې 4 امریکایي نظامیان پر کورونا وایرس اخته شوي دي. د راپور له مخې اماراتو کې پر کورونا د دغو امریکایي پوځیانو د اخته کېدو د راپورونو تر تایید وروسته په الزفره هوایي اډه کې میشتو ګڼو پوځیانو د امریکا له مرکزي قومندانۍ څخه خپل هیواد ته د ستنېدو غوښتنه کړې ده. خو د سرچینې په خبره د امریکا مرکزي قومندانۍ د دوی د غوښتنې خبرګون کې ویلي چې امریکا هم له یادې ناروغۍ په امان نه ده او دوی ته سپارښتنه کړې چې باید له دې ناروغۍ څخه د مخنیوي اسانه لارې چارې په جدي توګه تعقیب کړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.